نن چې موږ دلته موجود یو په ګیان ولسوالۍ کې د الخدمت فاونډیشن ریلیف کیمپ کې دی ریلیف کیمپ کې موږ سره میډیکل کیمپ هم دی چې هغه کې موږ سره مختلف قسمه ډاکټران راغلي دي او هر قسم میډیسن هم دلته موږ سره موجود دي او روزانه بنیاد باندې تقریبا په زرګونو پیشنټس او لوکل کسان د هغه میډیکل کیمپ نه مستفید کیږي دا غینه علاوه دا زموږ دویم کانوای دا چې کم زلزلہ راغلی و د افغانستان په مختلف ښارونو کې نو هغې ته موږ فوډ آیټمز او نان فوډ آیټمز چې کم ضرورت څیزونه دي هغه موږ دلته راوړي لومبۍ دغه کې موږ تقریبا 78 ټرکونه راوړي چې فوډ او نان فوډ آیټم او دې کې چې موږ کم راوړي دي نو دې کې زر خاندانونو دپاره خوراکي سامان دی 200 خاندانونو دپاره موږ کمبلې راوړي دي 200 خاندانونو دپاره موږ بسترې راوړي دي ترپالونه هم راوړي دي بالټیم راوړي دي او نور د ضرورت سامان موږ دلته راوړی دی او موږ دلته د امارت کم چې واکداران دي هغوی سره او لږ ډېره موږ خپله باندې وکته چې دلته کوم ضرورتمند خلک دي نو هغوی امارت والا دلته سروې کړې وه هغوی دلته راغلي دي تیار دي او دې ټیم کې زموږ تقریبا 400 خاندانونو کې دا فوډ پیکج تقسیمیږي دا علاقه دې سره سره نورې علاقې هم ډېرې زیاتې متاثره شوي دي خوراکي مواد سره سره د دې علاقې چې بنیادي کوم ضرورتونه دي زه وایم چې کوم ارګنایزیشنز دي یا کوم حکومتونه دي هغه په هغې باندې هم کار وکړي چې بنیادي د دې خلکو کوم ستونزې دي چې هغه حل شي دې علاقه کې یو خو د سکولونو مسله ده هغه کول پکار دي زیات تر کورونه دي چې کوم چې مکمل ډیمیج شوي نه دي او پارشلی ډیمیج دي نو دا خلک اوس هم هغې کې اوسېږي چې هغه ځان له یو غټه ستونزه ده نو پکار دا دي د ارګنایزیشنز ته چې هغوی راشي دلته بنیادي توګه باندې کار وکړي او کورونو سایډ ته فوډ سره سره میډیکل کیمپ سره سره بسترو ټینټونو سره سره چې د دې خلکو کورونو د دې خلکو تربیت او د دې خلکو را روان ژوند حوالې سره هم لږ سوچ وکړي دا موږ ته الخدمت یو پیکج راسکړی دی چې 1000 پیکج دی دا دغه په ونه پېښور نه دی راولږه داسې په ونه په انګور اډا باندې موږ راغللي تقریبا 1000 پیکج دی چې ګیانې په ولسوالۍ کې چې هغه خلک چې کوم ځپلي شوي دي کومه زلزله شوې وه او کورینا ړنګ شوي دي نن موږ یوه سروې وکړل لا کورینا چې موږ ولیدل هغه کوره بې سهاره خلک موږ ولیده د هغې په درد او په غم کې موږ د دغه افغانیونو ورونو سره نن موږ دغه پیکج ورته راوړی دی دلته خو لکه نقصان ډېر زیات شوی دی او په ساوینه خلک په دا کې شهیدون شوي دي زخمیون شوي دي او کورونه ډېر پکې ړنګ شوي دي حیوانات ډېر پکې مړه شوي دي او دغه خلک ډېر غریب خلک دی د علاقه ډېره غریبه ده ډېره غریزه علاقه ده ډېره پوته علاقه ده نو دا ته الخدمت فاونډیشن پاکستان دغه امداد چې کوم راوړی دی دغه داسې امداد دی چې په دا کې خوراکي مواد دي یعنی وړه دي پکې وریجې دي پکې غوړي دي دال دي چای دی او ټینټینه یعنی خیمې دي تراپل دي بسترې دي او ورسره دوایي دي اندازه داسې د 10 لکه دوایي راغلي دي او ورسره د ډاکټرونو یو ټیم راغلی دی چې دغه علاقه کې د دغه خلکو مریضونو د بیمارونو د زخمیونو علاج وکړو نو موږ د دغه خلک د پوره دی چې دغه ډېره غریبه علاقه ده ډېره مرستې ورته ضرورت دی